سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم که چېرته موږ ته چا پټه جاسوسي کامره ایښي هم سپای کامره ایښي نو دا کامره موږ څنګه معلوم کولی شو. ملګرو خامخا موږ که چېرته لاړ شو دفتر ته یا هم کوم هوټل ته لاړ شو او موږ څخه چا پټ اظهارات اخلي یعنې زموږ پټ ویډیو کوي نو هغه موږ څنګه معلومولی شو. ملګرو موږ ته درته نن یو اپلیکیشن ښیم. په هغه اپلیکیشن کې موږ کولی شو هر ډول هیډ کامره یې هم سپای کامره یا هم پټه کامره چې موږ ته چا وي هغه په ډېر اساني سره معلوم کړو. ملګرو خصوصا هغه نفر چې غټ نفر وي د پسې شاوخوا نفر وي او د جاسوسي کې او پټې کامرې ورته ایښې وي. ملګرو دا کامرې په تڼۍ کې کېښودل کېږي یا هم د قلم په کېښودل کېږي سر کې او یا هم د ساکټ کې کېښودل کېږي، خو ډېر پټ ځای کې کېښودل کېږي چې هېڅ چا هم نه ورته پام کېږي. حتی ملګرو دومره کوچنۍ کامره ده چې د سترګو ګاټې نه هم ډېر کوچنۍ ده، یعنې خاص دومره وړوکۍ کوچنۍ کامره ده خو په دې پروسس ډېر زیاته او ډېر غټ کیفیت سره جوړه شوې ده. خو که چېرې موږ دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ولرو نو موږ هېڅ هم پټه ویډیو نشئ کولی. نو که غواړئ چې دا طریقه معلوم کړئ او پټه جاسوسي کامره معلوم کړئ، تاسو خو څوک پټه ویډیو ونه کړي نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکپ کوئ. ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم ستاسو په خورا درنه یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل همدا اوس سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن وهئ. که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو خامخا سره لایک کړئ. ملګرو لایک ډېر مهم دی، تاسو ویډیو لایک کوئ. نو اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم نو موږ سره اوسېږئ. ملګرو د هغې لپاره تاسې چا څخه پټه جاسوسي کامره معلومه کړئ نو دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. اپلیکیشن لینک زه د یوټیوب ډسکرپشن کې در کومه. نو دا هایډین کامرې په نوم ده. ملګرو دا کامره باید تاسو ورته را ډاونلوډ کړئ. ملګرو دا دوه ورژن لري، یو هم پریمیم ورژن دی یا هم بغیر پریمیم، یعنې پریمیم د پیسو په مقابل کې موږ اخیستلی شو او دا بل پریمیم څه نه ده. دا کوم زه تاسو ته ښیم دې کې یوازې یو آپشن ده، په هغې یو آپشن موږ څنګه پرته له پیسو استعمالولی شي او نور څه کوم آپشنونه دي هغه پریمیم یعنې اور پی جیټ موږ هغې ته پیسې تاویلو بیا نور څخه استعمال کولی شو. خیر موږ ته هم کار کوي. نو کله مو څه اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړو نو اپلیکیشن به اوپن کړئ. نو کله مو څه اپلیکیشن خلاص کړو دې صفحه داسې موږ لږ ورته ویټ کېږو. نو دلته ورته موږ ډیکیټ ویرټ کیمرا او ډیکیټ دا نور کومې چې ملګرو دا وایرلس کامرې چې دي هم ډیرکټور کامرې چې دي ملګرو دا ټول اور پی جیټ دي څنګه موږ څخه پیسې غوښتنه کوي. که چېرې پیسې موږ تاویل کړو بیا کولی شو د نور آپشنونو څخه هم څنګه کوو یوز کړو هم استفاده ورڅخه وکړو. خو خیر ملګرو خو بیا هم موږ ته دومره کار کوي دا یو آپشن چې ده ډیکیټ ویرټ کامره چې کوم ملګرو په دې په وسیله موږ کولی شو. کله چې ملګرو دا باندې موږ کلیک وکړو نو دا به څنګه کوو داسې کوو. دا ملګرو ډایرکټ به څنګه کوي موږ بښنې سره ملګرو دا ډیکیټ انفورټ کیمره سره په دغه فاصله څنګه کېږي. نو دا څنګه ده پرته له پیسو څخه دا نور څنګه ده له پیسو په مقابل کې کېږي. ملګرو بښنه غواړم زما زه کوم ځای اطاق کې یم کوټه کې شپه ده ملګرو. که چېرې تاسې غوښتل چې کامره معلومه کړئ نو تاسې به دا څنګه کوئ په خپل اطاق کې یا کوم هوټل کې چې وئ نو هغه به څنګه کوئ داسې راتاو کوئ. نو کله چې ملګرو دا کامره ووي نو دا څنګه کوئ ډایرکټ هلته تاسو ټنګ ټنګ یو رنګ کوي. نو ملګرو دا هغه مغه رنګ چې درته وکړو نو تاسې پوه شئ په دغه ځای کې موږ ته پټه کامره هم سپای کامره ایښودل شوې ده. نو تاسې ملګرو همداسې کوئ یا هم په داسې دیوال پورې همداسې تاووئ یا هم که هر شي باندې تاسو داسې تاووله نو تاسو ته هغه بیا معلومات کېږي چې دا کامره راګیر کېږي. ملګرو دا اپلیکیشن چې کله تاسو پلی سټور څخه راډاونلوډ کوئ په همغه ځای کې هم تاسو ته یوه ویډیو درکول شوې ده. همغه ویډیو هم که چېرې تاسو وګورئ نو تاسو به ډېر زیات ګټه در ورسوي. نو په همدې طریقه موږ کولی شو پټه یا هم جاسوسي کامره که چېرې موږ ته چا ایښي معلومه کړو. نو هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو ته زده کړي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو درسته مو د کومه په لویه بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.